حضرت عمر فاروق چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلیفه او جانشین سو، حکومتدارۍ او د ادارې د جوړښت لپاره یې داسې یو بنیاد کېښود چې تر ننه بیا به تر قیامته پورې اسلامي او د کفري نړۍ حاکمان له هغه نه الهام اخلي او د حضرت عمر فاروق هغه حکومتداري د خپل ځان لپاره الګو ګرځولې ده. د اسلامي نړۍ چې څومره حاکمان دي په تاریخ کې تیر سوي دي، د حضرت عمر فاروق هغه حکومتولي او د ادارې جوړښت دوی په خپل ملک کې کوشش کوي چې رایولي. دا چې نه دي توانېدلي دا یوه بله مسله ده. حتی د کفري نړۍ حاکمان هم د موږ د تاسې دین مطالعه کړی ده، د حضرت عمر فاروق تاریخ لوستلی ده او د هغه حکومتولي د بشر لپاره یوه کامیابه او یوه مؤثره بنیاد ګرځولی ده. او دوی وایي چې واقعا د چې کوم بنیاد د حکومتولي او د ادارې لپاره ایښی ده د ټول بشر لپاره کفایت کوي، خو چې عناداً ایمان نه ورباندې راوړي دا بله موضوع